الله تعالی هغه خزانه چې فارغ شي یو سړی به پاتې وي په دغه پلیسیورات مخ به یې د اور په لوري وي او دا به اخرنی سړی وي چې جنت ته بیا داخلیږي دغه اخر نه هغه خلکو کې مراد ده چې په پلیسیورات اخر پاتې وي هغه نه ده تر مراد چې د جهنم په اور کې اخر پاتې وي دا چې په پلیسیورات تېرېږي اخرنی سړی دا به الله ته زارۍ شروع کړي اخر ته پل ته به اخر ته را رسېدلی خو مخ به یې د اور د جهنم په لوري وي الله ته به زارۍ شروع کړي چې ای رب کریمه دا مخ مې د اور نه وګرځوه وایي دی په خپل اختیار مخ نشي تاولی اوس سوال دا ده چې مخ د اور په لوري کله یې مخ د جنت په لوري خو روان ده جنت ته دلته وایي چې مخ د اور په لوري وي وایي دا تک کې دوه حاله وي کله یې مخ په دغه لوري کېږي کله په شا رواني کله په مخ رواني دلته به داسې حال کې وي چې مخ به د جهنم په لوري وي نو وبه یې چې رب کریمه دا مخ مې صرف وګرځوئ فانه قد قشبني ريحها ای خدایا نور خو د ما ژوند تنګ و بدبویي د دغه جهنم او احرقني ذکاؤها او لمبو یې تیزي وسومه نور الله ته به زارۍ شروع کړي بیا رب کریم ورته وایي چې که مخ دې وګرځوم بیا به نور څه غواړې دی به ورته وایي چې نه نور څه نه غواړم او خپل رب ته په قسم باندې ووایي چې ما دې په تا په ذات قسم یې چې زه به بیا نور څه نه وغواړم الله تعالی یې مخ وګرځوي د اور نه دلته حدیث کې اختصار د وروسته بیا بل حدیث را روان ده چې اول الله یوه ونه ور وویني بیا الله ته څه وخت سکوت بیا ورته چې ما یغه ونې ته ور ورسئ نور څه نه غواړم خو دلته به اوس نن د دغه حدیث موافق ذکر کو چې درې ونې ښکاره شي د هغه نه بعد اخر د جنت دروازه ورته ښکاره شي چې جنت وویني څه وخت سکوت وکړي بیا ویې چې ای رب کریمه صرف دروازې د جنت ته مې وروله الله تعالی بیا ورته وایي ولې تا ما سره قسم نه و کړی چې نور څه نه غواړم خو هلته سره له قسمو بار هلته اوږد حدیث چې راځي درې وارې قسمونه وکړي بیا هم سوال بیا الله ته کوي ولې وایي یو خو هغه قانون د شریعت ته چې څوک د ښه کار نه قسم وکړي قسم دې په ځان واړوي دلته قسم اړول په ځان په کار ده دوم په دې پیږي چې الله په سوال نه ناراضه کېږي هغه په خوشحاله کېږي نو ځکه بار قسم په ځان اړوي بیا الله تعالی ورته ای انسانه څومره غادر یې بیا ورته چې انسانه بیا به نور څه غواړې دی به ورته وایي ما د تا په عزت قسم وي چې زه بیا نور څوک نور شی نه وغواړم صرف هغه جنت دروازې ته مې ورنږدې کړه الله تعالی یې د جنت دروازې ته نږدې کړي چې جنت دروازې ته نږدې شي د جنت دروازه خلاصه شي کومې خوشحالۍ کوم نعمتونه چې نن په جنت کې دي چې دا وویني یو څه وخت به د هغه قسم د وجه نه غلی شي بیا به وایي چې ای رب کریم جنت ته مې داخل کړې الله تعالی ورته وایي ولې تا وعده نه وه کړې قسم دې نه و کړی چې بل څه به نه غواړم څومره غادر یې انسانه دی ورته ای ربه دغه دپاره سوال کوم چې په ټول مخلوق کې خو زه بدبخته نه شم چې نور دې نه ایستلي او زه پاتې یم سوال کوي تر دې پورې حتی یضحک الله عز وجل